السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. نن زه په IGP روډ باندې موجود یم او تاسو دلته ښیم چې د IGP روډ باندې څونه کار شوی دی او دلته کوم ځای کې خلک دي. نو زیاتره کسان چې دلته کار کوي دا د دیر دي، نو د هغوی سره به خبرې کوو. تاسو ته به ښیو چې دوی د دیر نه دلته ولې راغلي دي او مزدوري څنګه مزدوري کوي، دلته کار دوی څونه ټایم کوي او څونه وخت دلته تېروي او دوی ته د پنډۍ کې دا ژوند څنګه ښکاره کېږي. نو راځئ د دوی سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څنګه خیر دی؟ تاسو خیر؟ خیر دی. څه نوم هم دی؟ زما محمود زیب نوم دی. د کوم ځای یې؟ دا د دیر یم، صاحب آباد سړی. سړی یې؟ څونه وخت نه دا کار کوې؟ بس یاره 2007 نه راوتي او بس دغه کار دی کوی. څونه عمر دی ولې؟ عمر مې تقریبا 28 پورې وي. 2007 نه بیا خو ډېر په وړوکوالي کار ته نه یې راوتی؟ بس ډېر په وړوکوالي راوتي یاره. بس او د کاڼو کار د وخت نه کېږه نه مخکې دی؟ بس کاڼو کار هم کوو، خښتې کار هم کوو، پلستر هم کوو. لکه مستري چې څونه کار نه دی څومره کار دی بس کوو یاره. خیره څه د کاڼي کار دلته زده کړی پنډۍ کې که کلي کې دې زده کړی؟ د کاڼي کار مې بس پیله مري ته تللی وم، هلته کې مې بس پیله چانس کې زده کړی دی. مري کې؟ مري. او اوس چې دلته دا کومه کار تاسو اخیستی دی دا کوم ځای کې دی؟ داسې دې باره کې لږ وویل. دا د منډي مون روډ شروع دی. IGP روډ چې کوم دی؟ IGP روډ دی. او ټیکهداران چې کوم دي، مین ټیکهداران چې دي هغه زموږ د تیمرګري دي او بل کنسټرکشن والا چې دی هغه زموږ د کلي د کس باندې دی، بخمنیر نوم یې دی. دا تاسو کاڼي د کوم ځای نه راوړئ؟ دا کومه کاڼي تاسو لګوئ؟ دا کاڼي اوس خو د پتیا جنګ نه راوړي. او مخکې کوم ځای نه؟ مخکې د دې کلر کار د دې ځګون نه راوړي. دروالې نه هم راته دي؟ دروالې نه هم راځي. دا ښه کاڼه دی که څنګه دی دا؟ بس ښه ده، ګزاره کوي زمونږ کار تی چلیږي. کار تی چلیږي. دا څونه راده وښئ؟ فوټ یو نیم فوټ؟ اوس فوټ راده را زمونږ. دا فوټ راده ته وښئ څومره؟ او د دې نه چې دا کاڼی باره شي یا لاندې شي نو بیا اوس څه کوئ؟ بیا سور نه کوي، بس یو مزه به ولو خو مزیدار. نه پابندي پې شته که نشته بیا؟ نه هېڅ پابندي نشته، بس زمونږ خپل هغه دغسې. او سیمنټ بیا څونه فاصلې نه فاصله؟ سیمنټ زمونږ په 1-3 باندې یوه بورۍ وهو. 3 ریړۍ ریتې او یو ریړۍ یو سیمنټ بورۍ. او نه د دیوار د پاسه چې بیا هغه کومه دغه ورکوئ راده؟ د دې دیوال باندې بس انچه 2 انچه مال بیا چو. څونه 3 فوټه کې 2 فوټو کې 4 فوټه پس؟ 4 فوټه پس 5 فوټه پس. او د دې دیوار چوړایي څونه ده؟ چوړایي اوس د دې فلحال د 4 فوټه ده. هلته مخې ته وروسته چې دی هغه 8 فوټه دی، 2 فوټه. دې ځای کې کم دی لږ. د دې جوړوالی به څومره؟ هغه ځای کې ته وښیه دا د دغه نه هایټ چې څومره دا ډېر لاندې تاسو کوداین نه کړ؟ هایټ چې دی د دې 11.5 فوټ دی. 11.5 فوټ دی. څه پیغام به ورکې؟ بس پیغام هم دا دی چې چېرته زمونږ پښتانه وروڼه یې هغو ته د زړه د کومې نه سلامونه وایو او بس دغه کار دی، مزدوري ده کوو یار. دې بل روډ څه خبرې کوو؟ ته دی هم پکې وښایه صحیح، دا بل یو هم وښایه، داسې هم ګپ شپ لګو لږ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره؟ خیر دی، ښه برابر شکر. څه نوم دی؟ شاه فیصله. ته د کوم ځای یې؟ د شرات کال. دیر کې شرات کال یې که نه؟ دیر کې شرات. څونه وخت نه دا کار کوې؟ یاره ډېر وخت وشو. تقریبا څونه عمر به دې کېږي؟ یې به داسې 31-32 سال عمر کې به یې. نه 31-32 سال دې د مزدورۍ کېږي؟ نه غوڼ عمر غوڼ لکه 31 دا ګیره دې ولې دومره زر دغه دوبۍ غرموس پې نه کړل. غرموس یې نه کړل لکه د 31 سال یې ځوان دی. او که نه دا کار تاسو کوئ دا ګران وي اسان وي څنګه وي دا؟ یاره ګران یې خو مجبوري ده، جو مجبورۍ را باندې کوي. مجبورۍ د وجې نه کوي چې نه کوي جو څه کوي یار، سړی شرمېږي. دا په دیاړۍ باندې کوئ؟ په څه باندې کوئ؟ دا په ټیکه باندې کوئ. ټیکه باندې؟ څونه ټایم دا تقریبا د ورځې تاسو 100 روپۍ جوړوئ؟ یاره مونږ له خو راکوي 14 روپۍ فوټ راله راکوي. نه ټیکه کې تقریبا یو کس ته 100 روپۍ پاتې کېږي. جوړېږي دغه 1000-1200. مزدور ته که مستري ته؟ مزدور ته لکه یو شان زمونږ مستري او مزدور یو شان. مستري مزدور یو شان؟ یو شان. ته اوس مستري کار کوې دلته که نه مزدور؟ زه اوس لیبر یم. لیبر یې؟ او چې دا کار وکړې دې نه پس بیا کوم ځای ته ځئ؟ بس که نه دې کې کار ډېر دی؟ دې کې خو لا ایزوره ټایم ډېر دی، روجي پورې کار ورسه کوو بیا دې ځو. بیا ورته ځئ؟ بیا دې ځو کور ته. څه پیغام به ورکړې؟ ته دلته دغه ونیسم. پیغام خو دا ده چې څوک ملګری مې یادوي جو سلامونه ورته کوم او چې څوک خپل تعلیم کوي خپل تعلیم دې کوي ځکه مزدورۍ ډېر سخت ګرانې دي والله. او بیا د کاڼي کار خو ډېر سخت ګران دی. زه صحیح مهرباني یار، جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره؟ خیر ده شکر. څه نوم دی؟ زما نوم مجید دی. د کوم ځای یې؟ زه خو د دیر یم. دیر کې د کوم ځای؟ صاحب آباد. خاص صاحب آباد دی؟ او خاص صاحب آباد. شاته کوم ځای راغلی که صاحب آباد د پیدایشي ځای دی؟ بس د کوټکي نه راغلی او کوټکي نه راغلی. بس صاحب آباد د کوټکي خو نږدې نږدې. دلته څنګه ژوند تېرېږي؟
بس ښه دی څه کېدل ده دلته کې خو دا روډ زموږ سره دی دا روډ دی ټیکه مو اخیستې دی دې روډ ټیکه مو اخیستې څونه وخت کې به دا روډ کمپلیټ کېږي دا تقریبا 14 میاشتو کې 14 میاشتو کې او ځکه په دې روډونو کې زموږ د دیر په روډونو کې څه فرق شته فرق خو پکې ډېر زیات څه فرق دی پکې فرق دا یو روډ څلور پټي دی زموږ کلي کې یو پټی هغه موړو کې هغه جوړېږي دغه شان ده که نه هغه دې نه کمزوري نه دې نه کمزوري بالکل نه الله صاحب خو زه به غرونو ته روډونه خېجم شنګلۍ ته به خېجم پرنیاک ته راکړي نه بس زموږ زور پیژانه دی راوړل نه دی راوړل که نه ما ته ویل اختر کې ورکوټي اختر کې ویل هفته کې به در باټلی دا روډ جوړ کړم بل اختر رالی کوی نه دی جوړ کړی نه بس زور نشته که نه زموږ د طرفه زور پې نشته زور پې نشته دی زموږ د پښتنو به څه ژوند کېږي څوک په پنډۍ کې څوک په اسلام آباد کې څوک په دوبۍ کې څوک په سعودي عرب کې دا څنګه ژوند دی بس افسوس پکار دی ولې افسوس ولې پکار دی بس موږ له یو زموږ مشران چې دي موږ دپاره څه نه کوي لکه بالکل هغه ماشومانو ته به ته څه وایې چې کومه دی پنډۍ کې دلته دومره سخت دی کوي موږ دا ولاندې دا کاڼي ول دا کاڼي چوتول دا خاورې چوتول ډېر ګران کار دی بیا چې ځنه موږ سپینې کپړې واړو کلي ته لاړ شو هغه موږ ونیو چې که څه دي اوس هم د جنت نه راغله هلته سکولونه پرېږدي بس هغو ته به څه سکول خپل وایې څنګه بالکل سکول ضروري دی سکول ضروري دی بالکل ضروري تا سکول ویلی دی ویلی مې څونه سکول دی ویلی دی ما لسم پورې نو بیا دې ولې پرېښود پرېښې مې دا نه دی پرېښې اوس به واپس ځې انشاءالله کوم سکول کې زه جناب ماډل سکول صاحب آباد کې څه پیغام به ورکړې اخري بس چا ته څه پیغام ورکول غواړې څه ګانا مانا نعت مات شعرونه بالکل تش په کتو تش په خندا جانا نه هیڅ نه کېږي تش په کتو تش په خندا جانا نه هیڅ نه کېږي شونډې چې شونډې زخمي نه کوي هغه مینه نه ده زه مهرباني یار جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره خیر تاسو خیر برابر څه نوم دی زما عمران الله نوم دی د کوم ځای یې زه د پاټاو یم نه دیر کې د کوم ځای دیر یې که نه دیر پاټاو دیر پاټاو یم اوجي بار دیر کې چې کوم دی د بار دیر جي څونه وخت نه کار کوې یاره تقریبا دغه 8 کال وشي دا مزدوري کوو 8 کال دې وشي اوجي څونه عمر دی عمر مې 28 کاله دی 28 کاله او د 20 کاله دې څه کوله بس د 20 کاله واړو نو سکول هم وایه ته مدرسې ته تلو اوجي هغه دې بیا پرېښوده بس پرې مخاوده ولې دې دومره په نیمه کې پرېښوده بس ته مجبوره یو څه دغه چې پریم خاوده اول پوهېدو نه را سکول نه راوتښتېدو بیا وروسته چې غاړ شو سکول ته نه وتلو بس دغه مزدورۍ کوو نو بیا ژوند داسې تېرېدو بس ژوند داسې تېرېږي دا مزدوري څنګه ده ګرانه ده که اسانه ده بس یاره چې څوک ورته ګرانه وه جو ګرانه وه چې څوک مجبوري شو بیا اسانه ده او جي څه تاسو دلته څه کار کوئ د کاڼي کار کوئ د کاڼي کار کوو جي څونه وخت نه د کاڼي کار کوي اته کال نو مزدوري کوي اته کال نو مزدوري کوو د 3 کال بار سعودي عرب کې ایستلي نور دغه کاڼو کار کوو څوک خدای نه مدایر ژوند تېر کړی دی او جي سعودي عرب دی ولې بیا پرېښوده بس زموږ کمپنۍ چې کوم هغه بنده شو پریم خاوده بس بیا دلته رالو بس پاکستان مزدوري ښه وکړه دې ځای دا مزدوري یاره مزدوري خو د سعودي عرب ښه ده مسافري د پاکستان ښه ده مسافري د پاکستان او جي مسافري د پاکستان ښه ده ولې پاکستان د مسافرۍ کې څه فایده بس دا داسې ته مساله ته د غار ته راشو تاسو کور ته تللی شئ هر ځای کې ته تللی شئ بس مساله شي کور ته سعودي عرب کې خو دغه نه کېږي سعودي عرب خو بیا اوسېدلو طریقه یې هم ډېره خراب ده طریقه یې بس الحمدلله ښه برابر ده ښه ژوند تېرېږي ښه ژوند تېرېږي او زموږ کمپنۍ وه هغه رهایم شهر ته پرې وو کمپنۍ اقامار ته پرې وو او جي څه پیغام به ورکړې خلکو ته بس خلکو ته به زه څه پیغام ورکړم خلکو ته دغه پیغام دی چې څوک مزدوري کوي خپل حلاله مزدوري کوي دغه نه بس نیک بل عبادت ښه نشته چې حلاله مزدوري کوي د کلي ګرځېدو نه یا په زور ګرځېدو نه جنګ جګړو نه ښه ده چې خپل حلاله مزدوري کوي او دا یو نیک عبادت دی هغه ماشومان ته به څه کوم چې اووم اتم کې سکول نه وتښتي چې نګریل ته راځي بېرته بیا منډې وایي بس ښه خبر ده چې خپل سکول وایي سکول ښه شی دی چې چا سکول ویلی دی بیا یې مزید یې که په مزدورۍ کې سکول یې ویلی نو هم ښه پیدا وله ورکړه که چا سکول نه یې ویلی نو زه د هغو ته ټول ته دا وایم چې سکول وایي او دا کومه چې زمونږ کلي ته که مزدوران ځي که نه دا سپینې جامې واچي هغه ورته ګوري ډېر ورته خوشحاله کېږي هغو ته به څه نو بس هغه خامخا سړی دومره په ځان په دې ښه جامو کې په دې ګټو کې لوغېږي را لوغېږي نو چې بیا ځي نو خامخا په پاکو جامو کې نه هغه کومه چې لاړ شي هغه خو هغه هلته کلي کې چې کوم وي که نه سکول نه چې تښتي د هغو دا خیال چې که سم د جنت نه راغللې او سکول هم پسې پرېږدي خپل هنر هم پسې پرېږدي کاروبار هم پسې پرېږدي که چې هغو دا ګټې دا دیوالونه دا شګې بیلچې نو چې هغه ته پته لګي دا سخت کار دی چې کیدای شي نه راځي خپل سکول وایي نو ښه به دی خپل سکول وایي خپل سکول وایي ډېره به ښه پښتنو ته به څه پیغام ورکړې بس پښتنو ته به
پیغام دغه ورکوم چې ټول پښتانه خدای ښاد او آباد لري او خدای په اتفاق لري. او د خپل علاقې د روډونو باره کې بس زمونږ د علاقې روډونه چې کوم دي هغه زمونږ د ایم پی ایس او ایم ان ایس په طرف دی چې هغه اوس موږ په هغو باندې پرېښي روډونه وخت راشي نو چې روډ به ورته وکړو چې بیا اوټونه واخلي نو دا موږ د دغه روډ خو 40-50 کالو شي کېدو وروسته پرې ونه شه. ایم پی ایس څوک پېژنې څه نومونه دي؟ او چې پېژنم ایم ان ایس چې کوم دی دا صبغت الله د ایم پی ایس چې دی ثناء الله دی او ډېر ښه پېژنم جي. هغه خو موږ دا روډونه چې کوم شینکړی ته به رسو کوستان ته به رسو دي ځایونو ته په 10 ورځو کې ولې د باټلۍ دا روډ چې کوم دی دا په 60 ورځو کې جوړ کړم اختر کې ویلې اوس دا بیا اختر رالی اړو غشته دی نه جو بس پته نه لګي دغه خو ډېره وایي چې وادي خو ډېره وکړه اوس پته نه لګي چې کله به جوړې بس دا هغه خوارې اوس جوړې او که نه جوړې مونږ خو په هغو باندې هڅه پرېښې دي. هغو ته څه دلته دا روډونه چې جوړېږي څنګه جوړېږي هلته چې کوم روډونه دي هغو ته دې باره کې هم وایي که څومره سخت ځایونو کې څومره ښایسته روډونه جوړېږي. بس بالکل دا خبره دا خو بس اسلام آباد منځ که نه دلته هم روډونه جوړېږي په ګلګت کې هم کارونه کېږي بعض ځای باندې کارونه شروع دي زمونږ د دې روډونه چې کومه دي صرف دلته چې کومه روډۍ او دغه چې دغه حساب باندې هغو تعلق هم نه اچوي او بس د هغو خوښ څنګه اوس جوړوي نو هغو ته به څه وایي چې روډونو کې څه وکړئ تاسو یاره چې زه به هغو ته څه وایم هغو زمونږ نه ښه پوهېږي په دې هڅه باندې په دې که دا خو کاروبار دی هغو زمونږ نه ښه پوهېږي چې څنګه جوړوي خو چې ښه جوړ کړي په ښه طریقه باندې نو ښه خبره به دی. سره مهرباني السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره ښه یې؟ خیر تاسو ښه یې برابر څه نوم دی؟ ضیاء الله د کوم ځای یې؟ یو ناصاب یو د دیر کې ناصاب یې که دیر کې ناصاب بره دیر کې چې کومه ناصاب ده سلطان خیل دره کې سلطان خیل دره دلته څونه وخت نه کار کوي؟ دلته میاشت مو شو په جی پي روډ باندې که نه پینډۍ کې او جی پي روډ څه کار کوي؟ کاڼي کار کوئ؟ کاڼي کار کوو بس هغه میاشت مو شو په ټیکه باندې کار کوو دا 1400 روپۍ فوټ راغی 1400 روپۍ فوټ او 1400 څنګه ژوند څنګه تېرېږي؟ نو با ژوند ښه دی ګزاره دغه څه دیاړي بس کېږي که نه بس دیاړي پاتې کېږي څونه تقریبا پاتې کېږي 1500 روپۍ پاتې کېږي 1500 مسافري څنګه وي دا پینډۍ کې ژوند تېرول او دا بس مشکل لا څه کې بس گزاره کېږي نو بس نه دا پښتانه چې ټول راځي مونږ دیر پرېښودی ټول په پینډۍ کې څوک مزدوري کوي څوک په راچۍ کې څوک په سعودي عرب کې څوک په دغه کې مجبورۍ نه راغلي نو مونږ خو 2010 نه کار شروع کړل دغه پهله وزیرستان کې کار کوو بیا پسې سیالکوټ او دغه یو بل پینډۍ ته اخر راورسېد وزیرستان او یو ځای بل ځای زموږ د سیاسي خلک څه کوي نه زموږ دپاره په کلیو کې چې به دیر کې څه داسې کارونه شروع کړي چې هلته وي مړه نو هلته گزاره نه کیږي بل څه روزګار هم نشته دا مټ مزدوري کوو نو بس گزاره کیږي. ثناء الله صاحب خو ما دیر چې کوم نه سم جنت مې ته جوړ هو جنت دې جوړ که سم جنت وای مهنت کوم غرون ته مې روډونه وکېجول چنګلۍ ته مې روډ وکېجولې پنجاک دره کې مې روډونه وکېجولې نه نه مړه بس یو شنګلۍ ته یو روډ ټله نور نه دی ته ما ته ویلې زه به د باټلۍ دا روډ جوړوم تقریبا په 6 ورځو کې هغې کې دا 10 کاله ولګېدل د باټا روډ چې دی هغه باندې روړی شو د وسه پورې کار پې ونه شو څومره ټیمې کې دا روړی پې شو وایي تارکول پې کوو دا میاشت تقریبا 6 میاشتې وشوې دا څه وجه ده ثناء الله صاحب خو ډېر په تیزۍ وکړې د بیمارۍ د وجې دا روژه هغو اپریشن مسله ده اپریشن یې کړل اوس لا پته نه چې لاهور کې وایي نه دا خو ټیکهدار کوي ثناء الله صاحب خو دا روډ نه جوړوي که هغه یې جوړوي هغه خو احسان له ټیکه ورکړل نه ملګری دی احسان هغو څه پته ونه لګېده د احسان ولې دا کار نه کوي یار دا ډېر ظلم نه کوي احسان نو بس ځان نه و چې ټیکهدار جوړ کړل څه پته نه لګي پیغام به ورکې نو بس ډېره مننه شکریه. السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه وروره ښه یې؟ خیر دی الحمدلله. څه نوم دی؟ عارف خان. د کوم ځای عارف بھائی؟ زه د ټل. د ټل یې؟ او دلته څه کوې؟ مړه خو بس غریبانۍ په مخه کړي وو پوه شوې دلته یې راورسولو پینډۍ ته راورسولی او جي کوم وخت نه دلته کار کوې؟ یاره زما خو کم از کم داسې 15 دین وشو 15 دین دې وشو او مخکې د دې نه چېرته کار کولو؟ مخکې خو مې کوواړ کې کار کولو هلک سهولت نږدې دی که نه ټل ته ډېر نږدې دی داسې نه ښه دی په پینډۍ کې دومره ولې هلته دې ولې نه کوو چې دلته دومره لرې راغلې بس څه به کې مړه خو بس کوواړ کې داسې شړپېچ غوندې و دلته یې راغلو مړه دلته دیاړي کې مستري یې څه کار کوي؟ دیاړي ده مزدوري 100 روپۍ دیاړي بس چې څومره مو جوړه کړه ټیکې حساب دی ټیکې حساب 1500 جوړېږي 2500 جوړېږي 400 جوړېږي 800 جوړېږي
د پښتنو د ژوند ته څنګه ګورې؟ څوک په د دیر نه راغلي، څوک د سوات نه راغلي، څوک د باجوړ نه، څوک د ټل نه، د کوټ نه. زه چې ځان ته وګورم که نه ټول راته یو شان ښکاري. څنګه راته ټول یو شان ښکاري؟ پوه شوې؟ داسې ټول راته یو شان ښکاري لکه زه چې ځان ته زندګۍ ته وګورم ټول دغه شی دي. پوه شوې؟ نه مونږ دومره لرې ولې درې خپل موږ په دې خپلو علاقو کاروبار ولې نه مونږ دومره لرې بس خپلې علاقې خو داسې دی که نه چل د بس ځنه ځنه علاقو کې داسې کارونه نه وي لکه دلته چې کوم شروع دي که نه داسې مختلف علاقې وي دغو کې کارونه دي. او د مسافري څنګه شریس آسان دی ګران دی؟ یاره څه وایمه مسافري نه خو څه وایمه مړه. واده دې کړی دی؟ او څو بچې دي؟ یاره بچې مې نشته. بچې دې نشته؟ اوس اوس دې واده کړی؟ او 4-5 میاشتې وشو چې واده. بیا خو په کور کې کېناستل پکار وو. ډېره غریبي ده مړه. څه پیغام به ورکړې؟ بس پیغام خو مونږ دا ورکوو که نه چې باید چې په خپل وطن ته میلاویږي که نه بل ته مزه بار ته مزه